د خلفاء الراشدین سیرت. محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې د مرتدانو یو ډله مدینه منورې ته د دې دپاره راغله چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه د زکات معافیدل وغواړي، خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دوی غوښتنه ونه منل. نو د مرتدانو هغه راغلې ډله چې د عبس او زبیان و قبیلو ته بیرته ورغله ورته ویل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو زموږ غوښتنه ونه منل او مدینه منوره د خلقو څخه خالی ده، نو د حملې دپاره مو دغه وخت او فرصت دی، هلته هیڅوک نسته. هغه د مرتدانو لشکر هم مخ پر مدینه منوره د حملې او جنگ دپاره حرکت وکړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوهېدی که چیرې دی د هغو د راتګ په انتظار وي او هغه لشکر راسي مدینه منوره نیولی سي، نو یې ډېر ژر د هغه پاته کسانو څخه یو کوچنی لشکر جوړ کړي، د عبس او زبیان و طرف ته ورهیسو. تر دغه وخته هغه قبیلې و مدینه منورې ته دونه رانږدې سوي وې چې د یوې ورځې مزل یې ترمنځ پاته و، او دا معلومه خبره ده چې عبس او زبیان هیڅ فکر نه کاوه چې پر موږ د مسلمانانو له طرفه حمله وسي، ځکه مدینه منوره د خلقو څخه خالی ده. خو ناڅاپه او د هغو په بېخبري کې دغه کوچني لشکر حمله پر وکړه. هغو په تېښته شروع وکړه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په پسې دی څو وذل خشب ته ورسېدل. که څه هم دغه د عبس او زبیان لشکر و مدینه منورې ته ډېر ورنږدې سوی و، تر داسې اندازې چې د یوې ورځې د مزله پر اندازه لار و مدینه منورې ته پاته و، خو د دغې ناڅاپه حملې په سبب د مرتدانو لشکر بیرته په تېښته پر شا ولاړ. کفار چې ذل خشب ته ورسېده هلته یې خیمې ودرولې او ځانونه یې د داسې جنگ دپاره تیار کړه چې مسلمانان د دوی تعقیبول پرېږدي. نو یې څه وکړه؟ د اوبو خالي ژان یې واخیسته او ویې پړسول. ژی خو پېژني، ژی چې جمع یې ژي او ژان ده، داسې شی دی لکه غړکه، خو په غړکه کې شلومبې وي او په ژي کې اوبه اچول کېږي، او دغه دواړه د پسو د پوسته څخه جوړېږي. نو دغه کفار لوړ غونډیو ته وختل. کم وخت چې د مسلمانانو لشکر ورنږدې سو، دوی دغه پړسولي ژیان پر راغورځول. هغه ژي مخ پر کښته راګېلېدل او د راګېلېدلو سره یې د بهارې کاوه لکه ډولونه. د دغو آوازو په واسطه د مسلمانانو اوښان وتورېدل، یوې او بلې خواته یې ځغستل او بیرته د مدینې منورې پر خوا ولاړل. دغه کوچنی لشکر چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره وپاشل سو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیرته مدینې منورې ته ولاړ او د دوهم وار دپاره بیا مسلمانان سره یو ځای کړ او ډېر ژر یې لشکر جوړ او منظم کړ او د دوهمې حملې دپاره د کفارو پر طرف ورهیسو. دلته باید موږ د صدیق رضی الله تعالی عنه و قوت او شجاعت ته متوجه سو. دا هغه ډېر خطرناک موقف او حالت دی چې د اسلام په تاریخ کې پر مسلمانانو تیر شوی دی. که د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جرأت او مړانه، همت او شجاعت نه وای، اسلام او مسلمانان به ختم سوي وای. خیر، مسلمانانو پر کفارو دوهمه حمله وکړه او کفار بیا په تېښته شروع وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه کوچني لشکر سره په پسې دی څو کفار وذل قصته چې د مدینې منورې څخه د درو ورځو مزل دی ورسېدل. مسلمانانو ذل قصه ونیول او نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه یې پر ذل قصه حاکم پرېښاوه او په خپل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه کوچني لشکر سره په کفارو پسې دی څو کفار یې زبیان هغه د دوی وطن ته ورسول او زبیان هم مسلمانانو فتح کړي. د کفارو هغه لشکر ته ماته او شکست ورکړه
چې د مدینې منورې د نیولو دپاره راغلی و او قریبه وه چې مدینه منوره ونیسي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیرته مدینې منورې ته راغلی. دغه د کفارو د لشکر د شکست خبر شاوخوا په منطقه کې نشر شو. هلته ډېرې داسې قبیلې وې چې پر مدینه منوره د حملې اراده درلودل، مګر د دغه خبر په نشرېدلو سره چې مسلمانانو سره د دې چې د اسامه لشکر د مدینې منورې څخه وتلی دی، د عبس او زبیان قبیلو ته ماته او شکست ورکړ. دا داسې معنا لري چې اوس هم په مدینه منوره کې لویه او قوي قوه موجوده ده، خو په حقیقت کې په مدینه منوره کې قوه نه وه، بلکې دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه همت او شجاعت، پوهی او حکمت و چې ډېر ژر یې په یوه کوچني لشکر پر دشمنانو حمله وکړه. دغه د ده رضی الله تعالی عنه حمله د دې سبب سو چې اسلام او مسلمانان یې وساتل. هغه نورو قبیلو چې د مدینې منورې د حملې اراده یې درلودل، هغه اراده یې پرېښول او مدینه منوره بیا هم حاکمه او محفوظه پاتې سوه. د مسلمانانو علما د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه موقف او دریځ په باره کې چې د مرتدانو سره پر جنگ ټینګار کاوه او بې له زکات یې لمونځ نه قبلاوه، وایي که په اسلام کې دوه شدید او سخت دریځونه او موقفه نه وای، اسلام به هم لکه نور آسماني ادیان اړول سوی دین وای. هو داسې ډېر ځایونه شته چې مسلمانان د اسلام څخه اوښتي او منحرف سوي دي، مګر زموږ خبره په خپله په اسلام کې ده. نو علما وایي دوه دریځه دي، که دغه دریځونه نه وای په خپله اسلام به اړول سوی وای، یعنی اسلام به موږ ته په هغه ډول او شکل نه وای را رسېدلی کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راوړي او بیان کړی دی. چې یو دریځ یې د ردت په موضوع کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دریځ او ټینګار دی. که د ده رضی الله تعالی عنه دغه سخت او شدید دریځ نه وای، موږ ته به داسې اسلام را رسېدلی وای چې په هغه کې به زکات نه وای. نو دا هغه شی و چې په خپله اسلام به اړول سوی وای. او بل دریځ د امام احمد ابن حنبل رضی الله تعالی عنه دریځ دی. د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په وخت کې د ځینو مفسدینو خلقو له طرفه داسې ویل کېده چې قرآن مجید مخلوق دی، او د وخت پاچا هم د دغو مفسدینو د قول تایید کاوه. د وخت ټول علما په دغه موضوع کې یا چپ وه یا دغه قول مانه یا د حکومت له طرفه بندیانو. یوازې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه پاته و چې دغه قول پر ردولو کې سخته مبارزه وکړه. که دی هم دغه قول ته تسلیم سوی وای، هم به اسلام اړول سوی وای او هم به موږ ته ګډه وډه عقیده را رسېدلې وای. نو دغه هغه لوی او مهم دریځونه دي چې اسلام د اړولو څخه په ساتل سوی دی. د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه لشکر په تګ او راتګ کې 40 ورځې تیرې کړې. اسلامي لشکر 40 ورځې وروسته بیرته مدینې منورې ته راورسېدی. د اسامه لشکر په دغه موده کې وکولای سوای چې پر قزاعه حمله وکړي، بندیان ځینې راولي او غنیمتونه ځینې راوړي او بیرته هم صحیح سالم راسي. دغه د اسامه رضی الله تعالی عنه د لشکر خبر نشر سو او خلق پوه سوه چې اسلام او مسلمانان اوس هم یوازې دا نه چې قوي دي، بلکې تر هر وخت قوي دي. کم وخت چې د اسامه رضی الله تعالی عنه لشکر را ورسېدی، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې دغه لشکر دی په مدینه منوره کې پاتې سي، آرام او راحت وکړي. او په خپل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ذل قصه و طرفته کم چې هلته نعمان ابن مقرن رضی الله تعالی عنه امیر پرې ایښی و، رئیس و. هلته خیمې ودرولې او ټول هغه خلک چې پر اسلام پاته و راویې غوښتل چې د ده سره یو ځای شي. خلقو هم پر راتګ شروع وکړه. د مکې مکرمې څخه د طائف څخه خلق ورتله. په نوره جزیرة العرب کې چې څوک پر اسلام پاته و ټول وذی القصه ته ورغله. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د لشکرو په جوړولو شروع وکړ.
لشکر په لشکر پسې جوړوي. هر لشکر چې به جوړ کړي هغه به د مرتدانو و طرف ته لیږي. کم وخت چې به نور نفر سره یو ځای شو د هغو څخه به بل لشکر جوړ کړي او و به لیږي، چې په نتیجه کې د ذل قصه څخه 11 لشکري ولېږلي. د اول لشکر مشري او قومنداني د خالد ابن ولید المخزومي رضی الله تعالی عنه پر غاړه، او دغه لشکر یې د طلیحه ابن خویلد الاسدی و طرف ته ولېږي، هغه چې د نبوت دعوا یې کړې. ځکه د طلیحه سره ډېرې قبیلې یو ځای شوې وې او د هغه څخه د ډېر خطر امکان موجود و، او د طلیحه ځای د مدینې منورې څخه ډېر لرې هم نه و. تر مسیلمة الکذاب او اسود العنسی نږدې و. څرنګه چې د اول خطر امکان د طلیحه له طرفه څخه ډېر و، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په ده شروع وکړه او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته یې وویل که د طلیحه څخه فارغه شوې د مالک ابن نویره و طرف ته ولاړ شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د خالد ابن ولید د لشکر د جوړولو څخه فارغ شو، دوهم لشکر یې د مسیلمة الکذاب و طرف ته ولېږي، چې مسیلمه هم هلته لوی لشکر جوړ کړی، 40,000 نفره ورته راټول شوي وو، چې دا هم د مسلمانانو دپاره یو لوی خطر بلل کېدی. دغه لشکر چې د مسیلمه و طرف ته ولېږل شو، مشر او قومندان یې عکرمه ابن ابي جهل رضی الله تعالی عنه. د مسیلمه سره خپل قبیله بنو حنیفه ملګری و، چې د استوګنې ځای او وطن یې یمامه و. یمامه د نجد شرقي طرف دی، او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه لشکر ته وویل چې پر جنگ تلوار مه کوئ، ځکه دغه ستاسې لشکر د مسیلمه د جنگ دپاره پوره او کافي نه دی. تاسې هلته انتظار باسئ، زه نور کومک هم درلیږم. دې لشکر هم د مسیلمة الکذاب پر طرف حرکت وکړ. کم وخت چې د دریم لشکر شمیر پوره سو، پر دغه دریم لشکر یې شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنه امیر مقرره کړ او امر یې کړ چې د عکرمه کومک ته ولاړ شي. نو شرحبیل هم د مسیلمه پر طرف رهي سو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بل څلورم لشکر د مهاجر ابن ابي امیه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ جوړ کړ او دغه لشکر یې په یمن کې د اسود العنسی و طرف ته ولېږي. خو په خپل اسود العنسی په دغه وخت کې چې دلته د هغه د پاره لشکر جوړیږي هلته په یمن کې ووژل شو یا وژل شوی و، مګر د هغه فوج او لشکر موجود و. نو مهاجر رضی الله تعالی عنه د هغو و طرف ته حرکت وکړ. کم وخت چې 5م لشکر جوړ شو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه 5م لشکر امیر حذیفه ابن محسن رضی الله تعالی عنه وټاکل او د دبا و طرف ته ولېږي. دبا په امارات یا عمان کې د یوې منطقې نوم دی چې مسقط ته نږدې ده، چې هلته هم کفارو د ذیلقید په مشرۍ د مسلمانانو د جنگ دپاره یو لوی لشکر جوړ کړی و، چې دغه ذیلقید هم د نبوت دعوه کړې وه. ورونو، د دغه لشکرو د لیږلو څخه دا معلومه سوه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اول په هغو کسانو شروع وکړه چې د نبوت دعوه یې کړې وه، چې هغه کسان طلیحه الاسدی، مسیلمة الکذاب، الاسود العنسی او ذوالقید دي. دغو 4 نفرو د مرتد کېدلو سره سره د نبوت دعوه هم کړې وه، او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه تر هغو مرتدینو چې زکات یې نور کاوه په دوی شروع وکړه، ځکه د دغو خلقو کفر هم اشد و او خطر یې هم زیات و. نو ځکه اوله شروع هم په دوی سره وسو. تر دوی وروسته 6م لشکر د عرفج ابن حرثمه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ جوړ کړي او د حضرموت و طرف ته ولېږي. 9م لشکر یې د سوید ابن المقرن رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د تهامة الیمن و طرف ته ولېږي. 8م لشکر یې د علا ابن الحضرمي رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د بحرین و طرف ته ولېږي. د بحرین څخه هغه لوی او پراخ بحرین مقصد دی چې مخکې مو درته وویل.
نه هم لشکر یې د طریفه ابن حاجر رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ د بنو سلیم او حوازن و طرف ته ولېږي. لسم لشکر یې د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ د قزاعه د قبیله و طرف ته ولېږي چې د قزاعه قبیله د روم و طرف ته ده. یولسم لشکر یې د خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ په خپل د روم و طرف ته ولېږي. ځکه د قزاعه قبیله چې د اسامه د لشکر څخه ماته وخوړه نو یې رومیان د مسلمانانو و جنگ ته راپارول او اوس ویني چې هلته په خپل په جزیره العرب کې هم ردت په وجود راغلی دي. خلق د دینه اوښتي دي غواړي چې دغه بحراني حالت څخه نور هم ګټه واخلي. قزاعه خو په خپل ماته او شکست خوړلی وو نو اوس د انتقام او بدلی اخیستلو د پاره په روم کې هغه نصارا عرب او په خپل هرقل د مسلمانانو د جنگ د پاره هڅول. دلته مسلمانانو ته دا خبر رسیدلی وو چې هلته رومیان او قزاعه لشکري جوړوي. نو ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه دوه لشکره چې یو یې د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ لشکر وو او بل یې د خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنہ لشکر وو د روم او رومیانو و طرف ته ولېږل چې هغه منطقه تر نظر لاندې ونیسي او وساتي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دغه لشکرو و هر قومندان ته دوه لیک ورکړ چې په یو لیک په خپل و دغه قومندان ته اوامر او لارښوونې لیکل شوی وي او په دوهم لیک د هغې منطقه چې دوی ورتله و عام خلقو ته که مرتدین و که پر اسلام پاته خلق و نصیحت او لارښوونه و. څرنګه چې دغه لیکونه ډېر عظیم د معنا ډک او د اهمیت وړ لیکونه دي نو دا ښه بولم چې د دغو خطو ترجمه او مضمون درته بیان کوم. ځکه په دغه خطو کې یا په دغو لیکونو کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حکم کولو منهج او طریقه یا په اوسنۍ اصطلاح سره ختمه شي او د خپل قومندانانو او رعیتو سره معامله موجوده ده. هغه لیکونه چې د امیرانو یا قومندانانو د پاره لیکل شوی و که څه هم و هر یو ته جلا جلا لیکل شوی وو خو تقریبا د ټولو لیکونو مضمون یو دی او هغه لیکونه په داسې ډول سره و. بسم الله الرحمن الرحیم دغه لیک له طرف څخه د ابو بکر خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فلانی ته د فلانی پر ځای به د هغه قومندان نوم لیکل شوی عهد او وعده ده. څرنګه چې ما لیږلي دي هغه څوک چې ما استولی دي د هغو خلقو د جنگ د پاره چې د اسلام څخه رجوع کړي ده. دغه لیږل سوو خلقو یعنی ټول قومندانان زما سره دا وعده کړې ده چې په ټولو کارو کې به په پټه او ښکاره تر کومه ځایه چې په وسه یې پوره وي د الله جل جلاله د امر اطاعت کوي او ما دوی د هغه چا سره په جهاد کولو امر کړی دی چې د الله جل جلاله د لارې څخه اوښتي دي د اسلام څخه اوښتي دي او د شیطان و عمل ته رجوع کړی ده. نو اولا به دغه خلق په اسلامي بلنه و حق لارې ته رابولي که هغو دغه د دوی دعوت قبول کړي نو دې پرېږدي. ورونو تاسې ولیده چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او مسلمانانو مقصد جنگ او غنیمتونه نه و بلکې د دوی یوازینی مقصد د اسلام نشرول. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نور هم په خپل لیک کې زیاتوي او که مرتدینو دغه د دوی دعوت نکړي قبول نو به دوی تر هغو جنگ ورسره کوي څو چې اسلام ته تابع کیږي. کله چې دغه مرتدان اسلام ته تابع شو بیا به یې په هغو شیانو خبر کې چې د دوی پر موږ حق دی او په هغو شیانو به خبر کې چې پر دوی کول لازم دي. هغه چې پر دوی دي هغه به کوي هغه چې د دوی حق دی هغه به ورکول کیږي او دوی به مسلمانان د اسلام د دشمنانو د جنگ څخه نه منع کوي. تاسو پوهیږئ چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلیفہ اولنی لیک دی چې په هغه کې د او د ملت ترمنځ حقوق او اړیکې شول کیږي.
هر جمله د فکر کولو او تدقیق وړ ده چې د حکومت څه مسؤلیت دی او ملت په څه شي مکلف دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نور هم په خپل لیک کې زیاتوي که چا د الله جل جلاله امر قبول کړي او هغه ته تابع سو دغه اطاعت یې قبلیږي او د دغه کسانو به د خیر په کارو کې کومک کیږي او د هغو کسانو سره جنگ کیږي چې یو واری پر الله او اسلام اقرار کړی وي او بیا منکر سي. که چا دغه دعوت قبول کړي پر هغو د جنگ او تجاوز کولو اجازه نشته او الله جل جلاله به بیا د سره هغه د زړه د حال حساب کوي. یعنی د انسانانو په دننه زړه موږ کار نه لرو، موږ د دوی پر ظاهري حالت معامله ورسره کوو. نور هم په خپل لیک کې زیاتوي که څوک دغه الهي دعوت او دین نه قبلوي هر چیرې چې وي وژل کیږي. الله جل جلاله د هیڅ چا څخه بیل اسلام بل شی نه قبلوي. که چا اسلام قبول کړي او پر هغه اقرار وکړي ځینې قبول دي سي او کومک دی وسی او که چا د اسلام سره جنگ کاوه او الله جل جلاله څوک پر قادر او مسلط کوي ودی وجني په هر ډول مرګ سره په اسلحه په اور او بل هر شي سره او بیا دې د دوی مالونه تقسیم سي خمس یا پنځمه حصہ دې مشتر راوړل سي. تاسو پوس واست چې د مرتدانو سره د کفارو معامله کیږي غنیمتونه 4 حصے ولشکر ته ورکول کیږي او پنځمه حصہ د بیت المال ده. په دغه لیکي قومندانانو ته د خپل لشکر یا جهادي ملګرو په باره کې هم لارښوونه کړې او ورته لیکلې خپل ملګری باید د تلوار او فساد څخه منع کړي او کفار باید د دوی وسپو ته ور داخل نشي ترڅو چې خلک شو ونه پیژني چې دوی څوک دي. خپل سپو ته مه پرېږدي ځکه چې هغه د کفارو جاسوسان نه وي او بل د مسلمانانو پر لشکر به شفقت او مهرباني کیږي. د تګ او اړولو په وخت کې به د دوی د حال خبر اخیستل کیږي. ځینې به تر ځینو نورو تلوار نه کوي او بیا یې مسلمانانو ته په خپل منځ کې د شمولګرتیا یو د بل سره پستې خبري او تحمل وسط او نصيحت کړي. دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له طرفه وخپل قومندانانو او لشکر ته لارښوونه او هدایات و. همدارنګه د هر منطقې او مرتدانو ته هم خطونه لیکلي و چې هغه لیکونه عام او د منطقې او ټولو خلقو ته و. هغه خطونه په داسې ډول سره لیکل شوی و: بسم الله الرحمن الرحیم، د ابو بکر خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه وهغه چاته چې زما دغه لیک ورسیږي که خاص وي که عام که پر اسلام پاتې وي او که رجوع ځنې کړی وي سلام علی من اتبع الهدى او پر هغه چا دې سلام وي چې پس له هدایت څخه یې و ضلالت او گمراهی ته رجوع نه ده کړې. الحمد لله الذي لا اله الا هو واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. پر هغه سمي ایمان راوړی دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوړی دی. اما بعد، بشک چې الله جل جلاله لخپل طرفه وخپل مخلوق ته محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول را لېږلی دی چې بشیر او نذیر دی او خلق د الله جل جلاله و عبادت ته وربولي، روشان سراغ او لارښوونکی دی چې ژوندي انسانان وبېروي او د الله جل جلاله وعده او قول پر کافرانو ثابت او یقیني کی. الله جل جلاله وهغه چاته حق لار ورښولې ده چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دعوت یې قبول کړی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله په امر هغه کسان وهلي او وجلي دي چې د علیه الصلاة والسلام و دعوت ته شاور ګرځولې ترڅو چې که خوش وکنه خوش د اسلام تابع سو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هغه څخه وپاسو چې د الله جل جلاله امر یې عملي کړي، امت ته نصيحت وکړي،
هغه چې پر د علیه الصلاة والسلام هغه ادا کړ او الله جل جلاله دغه د علیه الصلاة والسلام د وفات مسأله مسلمانانو ته روښانه کړې ده او فرمایي انک میت و انهم میتون، یعنی بشک چې تمره او دوی هم مري، بل الله جل جلاله بل هیڅوک پاتې کېدونکی نه دی. او بیا الله جل جلاله فرمایي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون، یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم ترتا د مخه موږ هیڅ انسان ته همیشه ژوندۍ پاتې کېدل نه دي ورکړي یا مونږ نه دي ګرځولي، نو کته مرسه آیا دوی تل پاتې کېدونکي دي؟ او بیا الله جل جلاله مؤمنانو ته فرمایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مگر د الله جل جلاله یو رسول دی، خامخا یا په تحقیق تر د مخه ډیر رسولان تیر شوي دي. آیا که محمد صلی الله علیه و آله وسلم مر یا شهید کړل سي نو تاسو بیرته پر شا خپل کفر ته ورګرځي؟ یعنی دا نه ده صحیح، ځکه هر بشر آخر د دنیا څخه تلونکی دی او هر څوک چې بیرته واغ خپل کفر ته وګرځي نو الله جل جلاله ته هیڅ تاوان نه رسوي او الله جل جلاله به ډیر ژر و شکر کوونکو بندگانو ته د خیر جزا او بدله ورکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نور هم لیکلی و که چا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبادت کاوه هغه علیه الصلاة والسلام وفات او که چا د الله جل جلاله هغه چې یو الله دی او شریک نه لري عبادت کاوه هغه الله حاضر او ناظر دی، حی او قیوم دی، همیشه موجود او ژوندی دی. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني الله نسته هیڅوک لائق د عبادت مگر همدغه الله د عبادت ور او لائق دی چې تل ژوندی او پر یو حال باقی دی، باقی قائم د تدبیر خاوند دی جل جلاله دی، نه د خوب حشمه او نه پریشانی پرادي او نه خوب. الله جل جلاله د خپل امر ساتونکی دی او د خپل دشمن څخه په خپل ډله انتقام اخیستونکی دی. او زه د الله جل جلاله په تقوا وستر تکوم او په هغه شی وستر تکوم چې تاسو نبی تاسو تراوړی دی او درته وایم د هغه نبی په لار شوونو او هدایات عمل وکي، د الله جل جلاله په جن پوری لاسونه ونیسي. هر هغه څوک چې الله جل جلاله هدایت نوی ورته کړی گمراه دی او هر هغه څوک چې الله جل جلاله نه پیژني مبتلا دی، یعنی په امتحان کې دی. هر هغه څوک چې الله یې نصرت نکوي شویدلی دی. چاته چې الله جل جلاله لا شوونه کړی ده هغه پر سم لار دی او که څوک ورکړي هغه گمراه دی. چاته چې الله جل جلاله هدایت کړی دی هغه څوک دی چې سم لار پیژني او که څوک گمراه کړی دی هغه دوست او لا شوونکی نه لري او د هغه څخه په دنیا کې هیڅ عمل نه منل کیږي او په آخرت کې هیڅ عمل نه قبليږي. او ما ته خبر را رسیدلی دی چې ځینې کسان پس د هغه څخه چې اسلام یې منلی وو او په هغه یې عمل کړی وو اوس د خپل دین څخه اوښتي دي چې دغه کار د الله جل جلاله د امر څخه بے خبرتیا ده او پر الله جل جلاله غره کېدل او خطاوتل دي او د شیطان د لارې قبلول دي. الله جل جلاله فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا.
یعنی کم وخت چې موږ ملائکو ته وویل چې تاسو و آدم علیه السلام ته د عزت او تعظیم سجده وکړي، پس هغو ټولو سجده وکړه بې له ابلیس څخه چې دی د جن د ذات څخه دی او د خپل رب د امر څخه یې په سجده نه کولو سره سرکشي وکړه. آیا اوس تاسو دغه ابلیس او دغه اولاده په دوستي نیسئ؟ دوست یې بولئ چې اطاعت یې کوئ؟ بې له ما څخه یعنی ما پرېږدئ ابلیس ته ورځئ؟ حال دا چې دغه ابلیس او دغه اولاده ستاسو دشمنان دي. د ظالمانو د پاره ابلیس بد بدل دی. یعنی دا چې انسان د الله جل جلاله په عوض او بدل کې د شیطان متابعت کوي، دا ډیر بد بدل دی. او بیا رب عز وجل فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. یعنی خامخا شیطان ستاسو دشمن دی، نو تاسو هم دشمن وبولئ. بشک دغه شیطان خپل ډله و هغو کارو ته وربولي چې د اهل سعیر اهل دوزخ څخه سي. شیطان خپل ډله د دې د پاره زیاتوي او ډیروي چې د دوزخ اهل سي. او اوس ما تاسو ته فلانی درولېږي، د پلانی پر ځای به د هغه قومندان نوم لیکي چې د هغې منطقه و مرتدینو ته ورلېږي. او اوس ما تاسو طرف ته فلانی درولېږي چې د مهاجرینو انصارو او تابعینو د احسان لشکر ورسره دی. او دا امر مې ورته کړی دی چې د هیڅ چا سره به جنگ نه کوي او نه به څوک وژني تر څو چې د الله جل جلاله ولارې ته راو نه بولي. که چا دغه زما د قومندان دعوت قبول کړي، په اسلام یې اقرار وکړي او عمل صالح یې اختیار کړي، دغه اسلام یې قبلیږي او پر هغه یې کومک هم کیږي. او که چا انکار وکړي، اسلام یې نه قبلاوه، د هغه سره جنگ کوي او پر هر یو چې قدرت پیدا کړي هغه دې نه پرېږدي، ودې یې وژني. ښځې او کوچنیان دې بندیان ونیسي او د هیڅ چا څخه دې بې له اسلام بل شی نه قبلوي. که چا ایمان راوړي دا یې ګټه او فایده ده. او که چا اسلام پرېښاوه هغه څوک الله نسی عاجزه کولای، یعنی پر الله نسی غالبه کېدلی. او ما دغه خپل قاصد او قومندان امر کړی دی چې ستاسو په هر ټولنه او اجتماع کې دغه زما لیک درته ووایي. زموږ او ستاسو په منځ کې نشانه او علامه اذان دی. که مسلمانانو اذان وکړي تاسو هم اذان وکړي او ځانونه خلاص کړئ. او که چا اذان و نه کړی نو دې پوښتنه ځینې وسي چې تاسو پر کوم دین یاست. که د اسلام څخه انکار وکړي حمله دې پر کوي، او که اسلام ومني ځینې قبول دي سي. او هغه کارونه چې پر دوی دي په هغه دې مکلف کړل سي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ منهج، طریقه او امرونه ټول ښکارا او روښانه دي. اوس نو څوک مرتد وبلل سو؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه کسان مرتد وبلل چې د لا اله الا الله محمد رسول الله شاهدی ادا کوي، منځونه کوي، روزه نیسي، مگر د زکات ورکولو څخه انکار وکړي. دلته د دغه مرتدینو مسأله یا حال دا نه دی چې بالکل د اسلام څخه منکر دي. نو د دغه مسألې په پوهېدلو سره حکم داسو او دغه دی که یو څوک د دین د یو معلوم شي څخه انکار وکړي، د اسلام د امور او فرائض څخه یو واضح او روښانه شی پریږدي او ځینې منکر سي، نو دغه سړی مرتد او کافر دی. هو هغه شی به متفق علیه شی وي، داسې شی نه چې په هغه کې اختلاف وي. نو دغه منکر کافر او مرتد بلل کیږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په وجلو امر کوي او وايي په اور دی وسوځل سي، شذ دی لکه د کفارو بندیان او منځیان ونیول سي. نو د دغه خلقو مسأله د ردت مسأله و، د اسلام څخه کوچنی او لږ انحراف نو یا یو اجتهادي مسأله نو چې اختلاف وکړي راغلی، بلکې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د فرض شي څخه انکار د ملت مسلمه څخه خروج وباله. نو دا د تاسو ته معلومه وي چې د فرض شي څخه انکار د اسلام څخه وتل دي
او د کفارو پر قسم معامله ورسره کیږي، نو د زکات نه ورکوونکو په مقابل کې او د زکات څخه د منکرانو په مقابل کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دریځ او موقف دغه داسې شدید او قوي دریځ دی چې الله جل جلاله د په شدت سره اسلام وساتي. اوس نو ټول لشکري د خپل مقصد پر طرف رهیس وي. اول لشکر چې قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د طلیحه الاسدی و طرف ته حرکت وکړ. دغه طلیحه کاهن او کوټګر د نبوت دعوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت د مخه کړو او يهودو یې متابعت وکړي. دا د يهودو خباثت دی. دوی شپو هده چې طلیحه درواغجن دي او درواغ وایي. يهود بیل خپل دینه بل هیڅ شی حق او صحیح نه بولي او هیڅ څوک نه دي خوښ، مګر څنګه چې هلته یو نوې شی پیدا سو ویل شای چې دغه شی د اسلام او مسلمانانو د تخریب او ضعیف کېدلو سبب وګرځي، نو ځکه د هغه کومک وکړي. د يهودو خباثت به تاسو په سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم کې پوره لیدلی او اوریدلی. نو کوم وخت چې يهود ولیده چې پر طلیحه هم خلق راټولیږي، دوی هم کومک وکړي او د هغه متابعت شروع کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې د طلیحه خبر ورسېدی، نو ضرار ابن الازور الاسدی رضی الله تعالی عنہ د طلیحه د جنگ د پاره ولېږي چې دغه ضرار رضی الله تعالی عنہ هم د بنی اسد او د طلیحه د قوم څخه دی. ضرار رضی الله تعالی عنہ د لشکره سره د طلیحه پر طرف رهیس د مخه تر دې چې د ضرار او طلیحه په منځ کې جنگ شروع شي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت خبر نشر شو. د ضرار رضی الله تعالی عنہ لشکر دغه خبر په اوریدلو سره وپاشل شو. حتی ځینې کسان یې د طلیحه طرف ته ولاړل او د طلیحه لشکر په ډیر شو. نو ضرار رضی الله تعالی عنہ ونکولای سوای چې خپل وظیفه سرته ورسوي او بیرته مدینه منورې ته را رهي شو. دا واقعي خود مخه پیښ شوی. اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د طلیحه طرف ته ولېږي. دغه فراغ په موده کې، یعنی د ضرار او د خالد ابن ولید د لشکرو په منځنۍ موده کې طلیحه نور هم کوشش وکړي چې خپل لشکر ډیر او زیات کړي. د مخه یوازې بنی اسد او يهود ورسره ملګری و. په دغه موده کې غطفان چې مشر عیینه ابن حسن و، طی، حوازن او بنو دجیله هم د طلیحه سره یو ځای او ملګری سو چې دغه ټوله په عربو کې لوی لوی قبیلې وي. نو خبره ډیره درنه او مشکله سو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې اول لشکر د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ د طلیحه طرف ته ولېږي. دغه لشکر سره عدی ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنہ هم ملګری و چې دغه عدی د طی د قبیله د رئیسانو څخه و او د طی قبیله اوس د طلیحه سره ملګری ده. کله چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ لشکر هلته ورنږدې سو، عدی ابن حاتم الطائي د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ څخه اجازه وغوښتل او ویل ما پرېږده چې د خپل قوم سره خبرې وکړم. خالد رضی الله تعالی عنہ هم اجازه ورکړه. عدی ولاړی او د طی قبیله سره یو ځای کړ. خبرې ورته کوي، اسلام ته رابوي، وایي د پوهې او عقل څخه کار واخلي ترڅو چې خپل قبیله قانع کړي. د طی قبیله طلیحه پرېښاو او اسلام ته رجوع وکړ او د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د لشکر سره یو ځای شو. عدی رضی الله تعالی عنہ چې په دغه باره کې خپل کامیابی ولیده، بیا یې د خالد رضی الله تعالی عنہ څخه اجازه وغوښته چې د بنی دجیله د قبیله سره به هم خبرې وکم، ځکه د هغو سره هم ښه روابط او تعلقات لرم. د خالد رضی الله تعالی عنہ تر اجازه ورسته عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ و بنو دجیله ته ورغله. پس له ډیرو خبرو یې هغه هم قانع کړ. د بنو دجیله قبیله هم د طلیحه څخه راجلا او د خالد رضی الله تعالی عنہ سره ملګری شو. نو عدی رضی الله تعالی عنہ وکولای سوای چې د په دعوت دوی قبیله و اسلام ته رجوع وکړي.
دا د عدي ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنہ فضیلت او درجات. هغه نورې قبیلې د طلیحه سره پاتې شوې او د دوو لښکرو په منځ کې شدید جنگ شروع شو. پس له څه وخت څخه د طلیحه په لښکر کې د ماتې او شکست علامې شروع شوې. طلیحه چې په خپل شکست پوه شو، د مخه یې د خپلې تیښتې لپاره آسان درولې وه، نو دی او ښځه یې پر خپلو آسانو سپاره سوه او د شام و طرف ته یې په تیښته شروع وکړه. د طلیحه په تیښته سره د ده په لښکر کې پوره شکست شروع شو. د لښکر ځینې خلک تښتي او ځینې د شهادت کلمې وایي، اسلام ته رجوع کوي او تسلیمیږي، چې د دغه جنگ په نتیجه کې د غطفان او بنو اسد ډېره حصه بیرته مسلمانان شو او ځینې پر هغه خپل کفر پاتې شو. د طلیحه لښکر شکست وخوړی او دی په خپله شام ته وتښتېدی او ډېره موده هلته پاتې شو. خو بیا په وروسته کې طلیحه هم مسلمان شو. پس له هغه څخه چې د نبوت دعوه یې کړې وه، مسلمان شو او د مسلمانانو په لښکر کې داخل شو، خاصتا په هغو لښکرو کې چې د فارس په فتح کولو کې یې ګډون او اشتراک کړی دی. طلیحه رضی الله تعالی عنہ د قادسیې په جنگ کې هم ګډون کړی دی او په دغه جنگ کې یې ښه امتحان ورکړی دی. ویل کېږي چې په نهاوند کې شهید ووژل شو. دا د الله جل جلاله قدرت دی چې د یو حال څخه بل حال ته اړوي. طلیحه پس له هغه چې مرتد شو، پس له هغه چې د نبوت دعوه یې وکړه، پس له هغه چې د مسلمانانو سره جنگونه وکړه، پای او خاتمه یې شهادت فی سبیل الله. طلیحه پای ته ورسېدی. ستاسې به په یاد وي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ته وظیفه ورکړې وه او ویل که د طلیحه څخه فارغه سوې نو د مالک ابن نویره و طرف ته ولاړ سه. اوس طلیحه شکست او ماته وخوړه او خالد رضی الله تعالی عنہ غواړي چې د مالک ابن نویره و طرف ته رهي سي. په دغه وخت کې چې دلته دغه جنگونه او واقعات پیښیږي او جریان لري، هلته د جزیره العرب د شمال څخه یو بل لښکر را رهیدي چې د دې لښکر مشر یا مشره یوه ښځه ده چې دې هم د نبوت دعوه کړې ده او نوم یې سجاح بنت الحارث التغلبیه دی. محترم ورونو، زموږ پاته بحث به د خلفاء الراشدین د سیرت په راتلونکي کې واوري ان شاء الله تعالى. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.